د نن ورځې تازه او مهم خبر. ملګرو ملتونو د افغانانو لپاره یو ډیر د خوښۍ خبر اعلان کړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي چې ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارډ افغانستان ته لیږدولي چې له میلیونونو هغو افغانانو سره چې سخت بشري مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې وشي. یونما وایي نن په یوه ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي دغه نغدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکړل شي د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي. د دغه مرستو په دوام د افغانستان بانک پرون افغانستان ته د نورو $40 میلیونو مرستې د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان بانک په یوه ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوي میتودونو له لارې هیوادونو ته د بهرنیو د اسعارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې دې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. ملګرو دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. که تاسو کومه پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.